نان وربل کمیونیکیشن ټون اف وایس پکې کې راځي، اواز کم ځای کې په زور کم ځای کې پښته کم، تندی پکې کې راځي، سترګې پکې کې راځي، د مخ ښکاروالی، مخ یو چاته په درد باندې ګوري که یو چاته په خوشحالي باندې ګوري، دا پکې کې راځي، د ناستې آداب پکې کې راځي، د ولاړېدو آداب پکې کې راځي، د حرکت آداب پکې کې راځي، د پورته کېدو آداب راځي، د کښته کېدو آداب راځي، د حرکاتو آداب راځي، دا ګرده په نان وربل دغه کې کمیونیکیشن کې راځي. فیشل ایکسپریشن دی، مخ سره کوم ښکاره کوي یو چاته درد رغوي دی که یا خوشحاله یو چا سره چې مخ کېږي هغه باید پر تا باندې دا فکر وکړي چې ولا دا څونه یو بد خاصیت دی ګوري که یا وایي څونه ډېر خوشحاله سړی و. صحیح دی. ورپسې آی کانټاکټ، سترګې د یو چا سره مقابل دغه کې نیغ په نیغه کې یا په سترګو باندې ورته ګوري یا سترګې په سترګو باندې ورته ګوري، دا ډېر تاثیر لري. باډي مومنټس ان جسچرز، په کوم ځای کې مثلا ګوته باید داسې کړي، په کوم ځای کې باید ګوته داسې کړي چې مثلا په هغه صورت کې زه وایم چې همدا شی زما زده دی، په کوم ځای کې مثلا ګوته دا رقم کې چې مثلا ویکټوري دغه کوي چې وایي پلانکي وګټه، او په کوم ځای کې مثلا ګوته دا معنی لري چې یعنې کمزوره یا ضعیفه یا ناکامه. صحیح دی. په کوم ځای کې مثلا ته باید 10% ووایه، په کوم ځای کې مثلا ته باید 2% ووایه، په کوم ځای کې باید 15% ووایه. اوس کله چې زه وایم چې وایم 15%، زه اکثره وخت په دا خبرو کې وایم چې وایم 15%، زه لاس هم دا رقم ورسره کوم چې 15%. کله چې زه وایم چې وایم 10%، زه لاس ورته داسې کوم چې وایم 10%. او که چېرې زه وایم چې وایم 100%، زه دا لاس واره داسې نه کوم. دا چیش به رسم جوړېږي، وایي دا لیونی دی. صحیح دی. چې زه هره پلا مثلا داسې کوم چې وایم 10%، زما هدف 100% دی. دا په دې معنا باندې نه چې زه به 100% په دا ګوتو باندې داسې پوره کوم، په دې معنا باندې نه. په هغه ځای کې هغه په ژبه باندې وایم چې وایم 100%. کله چې زه وایم چې وایم 2% دا رقم کوم، کله چې وایم چې وایم 3% دا رقم کوم، کله چې وایم چې وایم 4% دا رقم کوم، کله چې وایم چې وایم 15% دا رقم کوم یا دا رقم کوم، کله چې وایم چې وایم 6% مثلا دا رقم کوم، کله چې وایم چې وایم 10% دا رقم کوم، مګر کله چې وایم چې وایم 90% زه نه واري دا رقم نه کوم. صحیح دی. دا یو قسم د لیونتوب معنا بیا ورکوي. نو داسې نه چې تاسو د باډي لنګویج څخه دغه هدف واخلي چې بره مثلا یو چاته وایاست چې 100% بره لاسونه ورته داسې کوي. ورپسې پوسچر دغه ولاړېدل دي، کښېنستل دي، حرکات دي چې څه رقم کښېني، میز ته څه رقم ناست دی، چوکۍ ته څه رقم ناست دی، پر نالچکه باندې څه رقم ناست دی، بالښت ته څه رقم ناست دی، ولاړېدل دي څه رقم دي. په دغه ولاړېدلو کې هم اکثره خلک یو بل ته اشارې سره کوي یو قسم. او یو قسم زه ولاړېږم مثلا زه کوشش کوم چې د یو چا پیرشې وکړم، بره دې ته اشاره وکړم چې دې ته وایم چې وایم ستا دې ما ته فکر یې زه د پلانکۍ پیرشې درته بیا د بستانکۍ. یا مثلا زه مثلا غواړم چې وخاندم د یو چا په رقم باندې، زه دې ته اشاره کوم چې ته دې ما ته متوجه چې زه د پلانکۍ په رقم باندې خاندم، پیرشې چې موږ تاسو ته وایو. صحیح دی. ورپسې ټون اف وایس، دغه اواز په کوم ځای کې باید لوړ کړې، په کوم ځای کې باید کښته کړې، په کوم ځای کې دغه اواز نرم کړې. ځینې وخت دغه نرم اواز دا د محبت معنا لري، او چې د یو چا سره ته غواړې چې ارتباطات نږدې کړې. ځینې وخت دغه قهري اواز دا د غضب معنا لري چې ستا غضب راپارېدلی دی. صحیح دی. مسلز ټینشن اینډ بریتینګ، دغه ساه اخیستل دا هم په نان وربل کې دي. ښه مثلا ساه اخیستل مثال یو څوک راته ووایاست کوم ځای کې ساه اخیستل. ځینې وخت داسې دغه م چې اوس مثلا زه درته ګډ یم دلته یو څوک وایي چې اوف زما د سي سره خلاصېږي چې ولا بیخي ټینګ در باندې وغمېدلم، دې ما ته نه دي ویلي چې ته پر ما باندې غمېدلې یې، دې ما ته دغه مخ هم دا رقم نه ښکاره کړی، دغه د دې دا ساه اخیستل دا ما په دې باندې پوهوي چې زه ولا ټینګ پر وغمېدلم. صحیح دی. د ستړیا ساه. یا مثلا یو څوک خدای نه کړده د غم کیسه درته کوي او ته ورته وایي مثلا داسې یو دغه کې یو ریاکشن کوي چې ځان داسې دغه ښکاره کوي چې ډېر خوابدي شوم دا ستا په دغه باندې. دغه شی ته په ځان کې دغه ځان د دې قابله کړه چې ته نان وربل څنګه ووایه. نان وربل په دې معنا باندې زما په لغاتو باندې خو ستا سر خلاصېږي. او چې زه خبرې درته کوم نان وربل ول پیپل واچینګ، خلکو ته ګورې چې د ده حرکات او سکنات سره کم دي، ته هغه وایه. مثلا سمیع الله جان دلته درته راسي ټریننګ درته شروع کړي، دا د ده د رنګه څخه تاسو په دې باندې پوهېږئ چې دته نن درد ورغلی دی که یا خوشحاله دی. صحیح دی. دا خلکو ته په کتلو باندې be aware of individual differences، وایي په دې شي باندې ځان مطمئن کړه چې د خلکو ترمنځ تفاوتونه شته، یا یو د خلکو ترمنځ او بل په دغه باډي لنګویج کې تفاوتونه شته. که چیرې څوک خوشحاله یو رقم ښکاره کېږي، که چیرې څوک خوابدي بل رقم ښکاره کېږي، که یو چاته درد ورغلی هغه بل رقم ښکاره کېږي، مختلف ډول. ورپسې look at non verbal signals as whole،
دغه نان وربل سیګنلز یا باډي لنګویج چې دي دا ټول په مجموعي توګه باندې ورته ګوره چې په مجموعي توګه باندې دا هدف څه دی و keep appropriate distance د دې لپاره چې ښه باډي لنګویج ولري مناسبه فاصله تقریبا 1 متر فاصله یا 1.5 متر فاصله چې ته د چا سره ښه کمیونیکیشن کولی شي 1.5 متر فاصله په نظر کې ونیسه touch only when appropriate کله چې ضرورت بیا دغه وکړه ټچ زموږ څه په عادي دغه باندې نه دی پروژه باندې شي وټکی اوس نو ډیر عادي کیسه هم اخر ورو هغه مقابل طرف راولای سکان پر ته څه کوي چې پر ځای کې ماته چې په اخر کې وکړه پلانکې کیسه وکړه پلانکې کیسه وکړه هغه نو چې په اخر دا رقم دغه نه چې توجه راړي چې په اخر کې په دې معنا به چې ته به خوش یو واری دوه واری درې واری څلور واری اخر هغه دې ته مجبور کیږي چې په دغه ته په خپل کې پسوي ورپسې ټیک کیر اف یور اپیرنس خپل هغه کم دغه چې باندې چې ده هغه باندې دی وساته یا نظر وساته چې د چا سره مخ کېږم په کومه باندې باندې سره مخ سم زه دې باید د خپل ځان څخه متاثر کم که یا زما څخه باید بد راځي نه دي چې دا د کور دروازه چې د کور دروازه ورټکه یو خدای رقم دي چې دا شپه دغه باندې راوځي دروازه خلاص کې سلام علیکم جوړ په خیر سید شي بل دغه راوځي مثلا کمیس یک شدی په ځپلنی کې دا غوښته ودرېږي دا دواړه دغه لري دواړه تفاوت سره لري اوس هغه یو رقم تاثیر لري دا بل چې شرو بار سره کې دا بل رقم تاثیر لري سیدی کله خوب هم راښنه ستدي یا د خوب هم ستدي چې دا راوځي هم دغه د تاته توجه تفاوت کوي بیا ویر people may give false cause وای په دې باندې فکر کوي ځینې خلک شاید غلطي شاید منشن آی کانټاکټ د خلکو سره د سترګو تماس ونیسه یعنی کله چې څوک سره تکي سترګې دوړو کښته یو طرف بل طرف ته مارو مخامخ په سترګو ورته ګوره سمای جین په حقیقي ډول باندې وخانده د ډریس کومه خانده یا چې مثلا ته هغه ته د احساس ورکړي چې ولا خاندي مګر درشتاګو نه خاندي داس دغه خاندي داس پالتو خاندي یعنی کوم زما وخت راځي کی ام خپل وخت راځي کی The single biggest problem in the communication skill is illusion that has taken place. وای ډېر یوازنی او غټ مشکل چې دی هغه خیال او فکر کول دي چې په کمیونیکیشن کې رامنځته کیږي خیال او فکر کول دا معنی چې زه خبرې درته کومه زما هدف یو شی وي ته زما د خبرو څخه بله معنا اخلي بیا هغه مثال درته وایم چې وایي تا مکتب کله ویلی ډېر ته وایي چې وایي خود مې ویلی دا نو یو نفر و دغه کې زموږ یو ملګری دی د معرف ریاست ورغلی و معرف په ریاست کې معرف ریاست پوښتنه ځینې کړې وه مکتب دې ویلي و وکې ویلی دي چیرې کله دې ویلی خود مې ویلی دا دغه رقم شی دی قصدان یې دا ورته ویلي چې خود مې ویلی دی په دغه کې په دا نوي سړک باندې هلته نیټ کیفې وه د دې څخه چې راکښته شوي نو ډېر رش دی یو سراچا موټر ولاړ و برا ترافیک ورته ویل چې دا موټر سایي برول وکړه ول ژر یې څخه د پنچرون برول ته ونیسه ما لاس ور دی زه ته سره ګور هغه راغلی و نیزه پښې کې واجه نیزه چې پښې واجه دی راغلی په مسکره باندې سپور شوی دی کله برچ مو ترافیک ته چې په کده د ما د شابه روان په داخله کې